یعنی سردار علي ټکر چې کوم دی زما بیچ پیلو او دی په انجینرینګ کې زه پېښور یونیورسټۍ کې وم او ما په یونیورسټۍ کې دا نخرې پخرې کولې نو دی ما یو ځل چې زه یونیورسټۍ نه راووتم نو دی ما صدر کې ولیدل ما ته یې وویل یاره شکر دی چې ته خو د دې یونیورسټۍ نه ووتې ما ولې یار تا ته ولې که نه څه تکلیف دی ما ته مړه وي ما ورته ویلي وو خان صاحب ما ته هم خلک اصف خان وایي نو داسې ما ته وکتل وي یاره وي زما په شان خو یې ښه د دې تصوف نه مخکې زما زندگی د یو هیرو په شان زندگی وه او زما دا شاګردان ګواري چې د شاګردانو به ما ته آصف خان وي تاسو طریقت ته کله راسې راغلي او ستاسو پیر مرشد صاحب څوک دی د یونیورسټۍ د وخت یو غزل ووایه د یونیورسټۍ د وختو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو دې وخت کې زه په ګجرو ګړی کې ناست یم او د یو داسې تن په حجره کې ناست یم چې د هغې د ژوند ډېر اړخونه دي په دې باندې به خبره کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ملک لیس محمد ارمان صاحب جی بالکل څنګه او بالکل تاسو ډېره مننه او جی نو شکر دی زه دې وخت کې مونږ ستاسو ډېرې ته راغلي یو ستاسو په دې فراخ حجره کې ناست یو ستاسو خو د ژوند ډېر اړخونه دي که نه نو په هغې کې به تاسو سره په تاریخ سیاست ادب او په طریقت باندې په دې څلورو واړو خبرو باندې ګپ شپ په لګو مختصر جوابونه به درنالو تاسو ایم ایس سی کیمسټري یې تاسو ګولډ میډلیسټ یې تاسو پرنسپل ریټایر شوي یې د ایجوکیشن نه او بالکل نو ستاسو خو الحمدلله د ژوند ډېر اړخونه دي او بله خبره دا ده چې ستاسو پلار چې کوم نو هغه ملک نور الدین خان چې هغه په د ملک نور الدین خان باندې مشهور و کنه ملک نور الدین نور الدین خان باندې مشهور خلک په دغه نوم باندې پیژني د پاکستان په تحریک کې د هغه ډیر اهم کردار دی په دغه حواله باندې به دوه درې خبرې کوو خو دا راته ووایې لیس محمد ارمان صاحب چې تاسو عمر به تقریبا څه وي په دې وخت کې په دې وخت کې زما عمر چې کوم دی نو دا څه د پاسه 61 سال چې کوم دی نو دا زمونږ تاسو د ابتدایي تعلیم هغه تاسو دلته ګجرو ګړی کې اخیستی بالکل جی ما ته پرایمري ایجوکیشن چې کوم دی نو زما په ګورنمنټ پرایمري سکول کې دلته شوی وه جی هغې نه پس بیا چې کوم دی نو بیا دلته کې هغه وخت کې میډل سکول لا هی شوی نو ګورنمنټ میډل سکول ګجرګړي هغې کې ما وم جماعت پاس کړو او چې کله ما وم جماعت پاس کو نو د وم جماعت نه پس بیا چې کوم دی نو خپل والد صاحب په اسلامیه کالجیټ سکول پېښور یونیورسټي کې هلته زه په اتم جماعت کې داخل شوم او د دې نه پس زما تر د ایم ایس سی پورې چې څونه تعلیم شوی دی نو په پېښور کې شوی دی تاسو ایم ایس سی د پېښور نه کړی وه بالکل جی ما د پېښور یونیورسټۍ نه د کیمسټري ډپارټمنټ نه ایم ایس سی کیمسټري کړې ده او زما لکه باقي ټول وخت چې کوم دی نو په هاسټلو کې او پېښور یونیورسټۍ بالکل ایم ایډ کې تاسو بیا ګولډ میډلیسټ ایم ایډ ما بیا چې کوم دی نو آی ای آر پېښور یونیورسټۍ نه ما ایم ایډ کړی دی ریګولر او په هغې کې ما چې کوم دی نو هغه وخت سره زما ریکارډ مارک شو او بیا وروسته زما نه یو کال دوه پس چې کوم دی نو زما هغه ریکارډ چې کوم دی نو هغه مات شو او به هر حال ما چې کوم دی نو په هغې کې ګولډ میډل ډېر ښه ملک صاحب بله خبره دا ده چې تاسو د محکمې تعلیم نه کله ریټایر شوي یې زه جی د محکمه تعلیم نه په 19 اپریل 2020 کې چې کوم دی نو زه خو جی لکه مطلب دی چې دغه اوسنۍ خبره جي او دومره وخت پکې نه دی تېر بله تاسو کتابونه هم لیکلي دي او ډېر ښه کتابونه مو لیکلي انشاءالله اوس به د هغې بل ایډیشن هم کېږي ستاسو ناچاپه کتابونه هم شته تاسو چې کوم کتاب لیکلی دی او هغه چاپ دی په کومه موضوع دی دا زما یو کتاب چې کوم دی نو هغه پبلش شوی دی چې هغې ته د ملکنامه په نامه باندې دا زمونږ سره چې کوم موجود دی بالکل دا ملکنامه او په دې کې زما د والد صاحب
چې کم سیاسي مشاهدات او تجربات دي جی نو زیات تر هغه چې کوم دی نو په دغه موضوع باندې لیکلي شوي دي او په دې کې د تحریک پاکستان په حوالې سره جی چې څومره خلکو کار کړی دی نو په هغې کې څه نه څه ذکر چې کوم دی نو د هغې مونږ کړی دی او دا کوم کتابونه چې تاسو د ناچاپه دي که نه نو دا تاسو په کومه موضوع لیکلي دي لکه موضوع ستاسو څه ده زما لکه یو موضوع خو زما چونکې زه په تعلیم کې زما ټول ټایم تیر شوی دی نو د تعلیم په موضوع سره یو کتاب زما انشاءالله را روان دی او دغسې بل کتاب چې کوم دی نو هغه زمونږ د دې کلي یو ډېر مشهور صوفي بزرګ تیر شوی دی نو د هغې بزرګ استاد نوم و نو د هغې په ژوند باندې ما یو کتاب روان دی مسوده لیکلې ده خو لا یعنی کمپوزنګ یې نه دی شوی انشاءالله زر به هغه هم چاپ شي او د هغې نه علاوه د دې ګجر ګړی په حوالې سره هم زما چې کوم دی د تاریخ په حوالې سره دې ته به راځو خو اوس ملک لیث محمد صاحب یو تپوس ته نه دا کومه چې ستاسو پلار چې کوم ستاسو والد صاحب هغه د پاکستان په تحریک کې ډېره لویه برخه اخیستې ده ډېر اهم کردار یې ادا کړی دی بلکې هغه ته د سرو زرو تمغه ورکړی شوې ده د دغه تحریک په وجه باندې او بله ما دا هم اورېدلي دي چې د فاطمه جناح سره به هم د هغې ترجمان هم پاتې شوی و چې د پاکستان په تحریک کې د هغه ډېر غټ کردار و د دغه متعلق څه وایي چې نور هغه د پاکستان په تحریک کې کومې منډې تړلې وهلې دي او دا ګولډ میډلیست خو په اعلی اسانه دا څه وړه خبره خو نه ده چې چاته بالکل شیخ صاحب زما والد صاحب چې کله د لسم امتحان ورکړه دا په 1945 کې نو تقریبا د هغې عمر په هغه وخت کې 17 سالو نو د هغې نه پس هغې په مسلم لیگ کې شامل شو او د هغه مسلم لیگ کې آل انډیا مسلم لیگ هغه وخت کې و د هغې د شمولیت وجه دا وه چې زما د والد صاحب کم چې نیکه بابا و ملک زیوردین نو هغه چونکې د مسلم لیگ یو رکن او د مسلم لیگ سره د هغې د ډېر وخت نه تقریبا د 1936-37 د زمانې نه د هغې د مسلم لیگ سره رابطه وه چې کله قائد اعظم رحمت الله علیه مردان ته راغلی و نو زما والد صاحب هغه وخت کې خبره کوله چې مونږ په لسم جماعت کې سبق وی او مونږ هغه جلسې له وی راغلي نو دغه لکه دی لیدلی و او باقي چې کوم دی نو لکه بیا د 1945 نه والا تقریبا د مرګه پورې زما والد صاحب یو ورځ هم چې کوم دی نو د مسلم لیگ نه خوا شوی نه و نو پر دغه منډې تړې په مسلم لیگ کې والی وي او دا ستاسو پلار چې کله د پاکستان جوړېده نو په دغه دوران کې د دې متعلق خو به تاسو ته څه خبره اتره کړي چې په کال 1940 کې داسې څه واقعه یا داسې څه د یادونې خبره مخې ته راغلي هغې دا خبره کړې وه چې کله پاکستان جوړ شو او لومبنۍ جشن ازادي وه یعنې لومبنۍ 14 اګست 1947 نو هغه چې کوم دی نو روژه وه او د زیارت روز وه د جمعې شپه وه اورېدلي مې چې 20مه روژه وه بلکل او 27 لکه یعنې هغه لیلة القدر خبره وه پکې او هغې وی چې مونږ د خپله دا دیره خو نه وه زمونږ مخکې داسې بل وړوکې شانتې بیټک و او په هغې کې چې کوم دی نو دغه چوک کې وي مونږ بلفونه لګولي وو او ما وي یو کس راوستی و د دې ګاونډ کې زمونږ و او هغه له د مټایانو جوړولو چل ورته نو وي مونږ مټایان به جوړولو او که نه داسې وی داسې 3-4 منه مونږ وي مټایان تیار کړو او د دې کلي هغه ټول مسلم لیګیان چې کومونو د هغې یو جلسه یو جشن غونډه کې مونږ منع وکړو او تقریرونه پکې وشو په هغې کې د دې ځای چې کوم مشهور په هغه زمانه کې د مسلم لیگ مشرانو د دې کړي نو هغې باقاعده چې دی نو په دې کې حصه اخیستې وه زما والد صاحب چې ما هغه وخت سره تقریر کړو بیا هم په دغه ورځ باندې دا اوس چې کوم ځای کې دا پنجاب رجمنټ سنټر کو تاسو ګورئ نو ملکان روډ باندې دې لاسته مردان کې بالکل نو دې لاسته اوس خو په دې نه هغه ټریننګ ایریا چې کومه ده نو دې ته مخکې دیوال نو هغه مونږ هم لیدلو نو په دې کې باقاعده د دې ټولو کلو د خوشا کلو یو پریډ شو دا ټول تنظیمونه راغلي وو او هغه داسې د پریډ په شکل کې پاس آوټ شو
ټولو سره جنډې وي. او مردان دا بازار چې کوم دی په دې باندې ډپټي کمشنر دا ویلي چې تاسو د دې هغو کې ډیکوریشن وکړئ او بیا چې کوم ډیکوریشن وشو د هغې بیا معاینه وشوه په هغې کې بیا فرست سیکنډ تھرډ چې کوم دی نو هغې کې هغه اعلان وشو د هغې ته انعامونه میلو شو. نو هغه یو یادګار ورځ چې کوم ده نو هغه باقاعده بلکې ما د هغې ذکر پر خپل کتاب ملکنامه کې هم کړی دی او هغه چې دی نو په دې کې لیکلی شته. ستاسو د بابا صاحب بیا خو په عهده باندې هم پاتې شوي؟ بلکل جی زما والد صاحب د مسلم لیگ د پاکستان د جوړېدو نه مخکې د جاینټ سیکرټري هم پاتې شوی دی، سرکل سیکرټري هم پاتې شوی دی د ضلع مردان. هغه وخت کې ضلع مردان چې کوم نو په دې سره ثوابه هم شامل وه. ضلع ثوابي هغه زمانه کې یو تحصیل ثواب و. نو د ضلع مردان جنرال سیکرټري هم پاتې شوی دی، د ضلع مردان صدر هم پاتې شوی دی او په آخره کې چې کوم دی نو هغه د دې ضلع مردان سرپرست اعلی هم د مسلم لیگ پاتې شوی دی. د دې نه علاوه د صوبایي کونسل، د مرکزي کونسل او د مجلس عامله رکن هم پاتې شوی. ملک لیث محمد ارمان صاحب اوس داسې کوو که نه چې لږ غوندې به ادب ته راشو، د اوسه پورې تاریخ او سیاست خبرې وکړې، د سواتۍ به خبرې مو وکړه، اوس به لږ ادب ته راشو. تاسو خو شاعري هم کړې ده او ښه بلاشي مزیدارې غزلې مو هم لیکلي دي او ښه مست هلکوانه مو هم تېره کړې ده، ځکه چې یو کس د ساینس سټوډنټ وي که نه او بیا کیمسټري او بیا د پېښور په یونیورسټۍ کې که نه نو هغه خو د هغه په غزل کې خو بیا څه بل شانتې شعریت به وي او موسیقیت به وي، مزه به وي پکې. نو ادب سره خو جي زما لکه داسې تعلق په دې حوالې سره هم دی چې زمونږ په دې مردان کې محبان اردو ضلع مردان دا یو تنظیم دی او هغه زمونږ پروفیسر ګوهر نوید صاحب چې کوم دی نو د هغې هلې سلې او کنټریبیوشن پکې ډېر زیات دی. ګوهر نوید صاحب بلکل ډېر بیداره لک دی، ډېر او بل د دې چې کوم صدر دی نو هغه د هغه عزیز عادل صاحب نوم دی، هغه ډېر ښکلی شاعر دی او صاحب کتاب او صاحب دیوان شاعر دی. دغه شان پروفیسر اصغر نسیم صاحب چې کوم دی هغه یو ډېر نو هغه په دې کې جنرال سیکرټر دی او زما پکې چې کوم دی نو یو دغه اسانه غونډه کې عهده ما الله کړې چې زه پکې د دغې تنظیم سرپرست اعلی یم. نو د دې تعلق خو د اردو سره دی؟ د اردو سره دا ده چې زه زیاتر لیکل نثر چې کوم دی نو هغه زه زیاتر په اردو کې لیکم. او لکه زما څونه کتابونه چې را روان دي نو دا به په اردو کې جدي کې لکه پښتو کې معنی لکه دا ملکنامه چې په اردو ملکنامه چې په اردو کې جی بالکل. او لکه د دې متعلق ما ته ډېر اپریسیشن شوی دی زما سټایل او زما اردو. الحمدلله ما اوس تاسو ته لاس لیکلو کتل، تاسو ته ما وختي مې ډېر صفا ډېر ښایسته ډېر مزیدار کوم چې تاسو په خپلو ګوتو بل دا چې لکه دا څونه کتابونه زما را روان دي ان شاء الله تعالی الله دې ماله جون راکړي نو دا سلول نو ان شاء الله تعالی دا ټول به په اردو کې او د پښتو لیکل زغه نظم چې کوم دی یا شاعري زه په پښتو کې کومه سماته ګوډه کومه او د فن او د وزن او د بحر او د دې سودونو باندې ډېر نه پوهېږم خو بس د یونیورسټۍ د وخت یو غزل ووایه. د یونیورسټۍ د وختو لکه ما خو ځان سردار وي راته یاد نه دي وګورم یونیورسټۍ د وخت یو مست غوندې غزل پکې راواړوی چې مونږ ته نه لږ مزه والو. شاعري نه کوله کنه یونیورسټۍ نه پس چې مو کومه کړې یا د هغې نه مخکې مو کومه کړې؟ دا زما ډېر دا یو ډېر خوښ غزل دی او دا ما په 7 اپریل 1987 باندې دا ما لیکلو. 7 اپریل نو دا دی چې په هر یو ښکلي کې جانان لټوم د پاکې مینې قدردان لټوم ګورم سترګې د دنیا سترګو کې د مینې ډک هغه چشمان لټوم د مینې تنده پې ماتیږي زما د مینې تنده پې ماتیږي زما زه د صنم خپل او خپلوان لټوم. مننه جی مننه. او چې حکومت کوي په زړونو باندې د زړه د تخت هغه سلطان لټوم او په هر یو ښکلي کې جانان لټوم او لري استوګنه د ارمان په زړه کې
لري استوګ نه د ارمان په زړه کې ورپسې سل لامکان لټوم په هر یو ښکلي کې جانان لټوم خبره چې کومه ده نو تصوف بالکل او دا یو شعر دا هم دی پکې چې په محبت کې یم د سره ورتیر په محبت کې یم د سره ورتیر دغسې نه چې سود او زیان لټوم په هر یو ښکلي کې جانان لټوم د پاکې مینې قدردان لټوم. بس ډېره مننه جي، ډېره مننه. دا راته وایي جي مختصر چې تاسو طریقت ته کله راسې راغلي او ستاسو پیر مرشد صاحب څوک دی؟ هغه بزرګ هستي څوک ده چې ستاسو غوندې د بزرګ هستۍ استاز دی؟ هغه بزرګ هستي څوک ده؟ زه خو جي د دې تصوف نه مخکې زما زندگی د یو هیرو په شان زندگی وه او زما دا شاګردان ګواري چې د شاګردانو به ماته آصف خان وي. آصف خان چې کوم دی نو دا کوم د پښتو فلمونو او د اردو فلمونو اداکار چې کوم دی نو د ته خوبرو اداکار هم وي. او زما والد صاحب چې وفات شو نو دلته دواله راغلی و، هغې کې زما ورسره ملاقات هم شو. ما ورته ویلي وو خان صاحب ما ته هم خلک آصف خان وایي. نو داسې ما ته وکتل وي یره وي زما په شان خو یې نو هغه لکه خو داسې خبره وه شایق صاحب چې بزرګ استاد به ما په خوب کې لیده او زه په هغه میسج باندې پوه وم چې بزرګ باباجي وایي چې ته ماله راشه. لیکن دی خو بنیادي طور د کاڼا غوربند سره تعلق ساته خو بس دی چې د کلي نه هغه راوتی و نو دی بیا کاڼا غوربند ته نوته دی په الکوانه باندې دی راوتی او دی بس بیا دلته کې وفات هم شو دلته کې کفن. تاسو په خوب کې؟ ما خوب کې لیده نو زه به د یرې مخامخ کېدی به ورته نه شوم. ما وی به چېرته بزرګ استاد او چېرته لیس محمد استاد دا نشي کېدی. خو به هر حال بیا ما همت وکړو. ما وی یاره زما په شان ګناهګار خلک د دې خلکو ته خواته ورځي او خدای یې سموي. بس زه لاړم او چې زه لاړم نو زما دنیا بالکل بدله شوه. ستاسو چې ورته سره لیده کاته وشو؟ زما چې کله لیده کاته وشو ما ته دعا وکړه، ما سره ډاس مې راوکړو او بس د هغې نه پس چې زما سره نږدې څوک زما یو د تره زوی دی فدا محمد نوم دی د هغه ما سره چونکې وړوکی لوی شوی دی ما ته یې ویل چې ستا اوس خبرې هم بدلې شي. نو د هغې سره زما عادتونه خویونه او ورسره خبرې بلکې شکل یعنی تقریبا زما په دې تصوف کې 28-29 سال شو. نو بس اوس دا چې کومه خلیه ده نو بس دې ته راورسېدم او زه داسې نه وم، زه بالکل آی واز جسټ لایک آصف خان. ما خو تاسو ته چې ښه مسته ځواني مو ماشاءالله تېره کړې ده. داسې وه چې زه دلته کې یو ډېر مست استاد هم وم، البته مست بوډا نه یم. تاسو چې څومره راسپړم که نه خو دا ده چې لکه ما د یونیورسټۍ په سټیج باندې د مختلفو سنګرز د مختلف پرسنالټیز د دې به پیروډیز به ما کوله او زه په یونیورسټۍ کې زه ډېر پاپولر سټوډنټ وم د یونیورسټۍ د سټیج د اسلامیه کالج د سټیج زه یو ډېر پاپولر سټوډنټ پاتې شوی یم او ما ګانې هم ویلي دي، ما چې کوم دی نو لکه تقریرونه هم کړي دي، په انګریزۍ کې مې هم کړي دي، په اردو کې مې هم کړي. نو تاسو له خو به الله تعالی ډېر ښکلي ترنم درکړي. ما به لکه داسې ترنم زما داسې و الحمدلله. اوس چونکې زه هارټ پیشنټ یم او بلکې دا ما اوس پرېښي هم دي. زما چې کله بچي وشو نو ما بیا دغه لاین پرېښودو. ما لکه یعنی سردار علي ټکر چې کوم دی زما بیچ پیډو او دی په انجینرینګ کې زه پېښور یونیورسټۍ کې وم او ما په یونیورسټۍ کې دا نخرې پېخرې کولې. نو دی ما یو ځل چې زه یونیورسټۍ نه راووتم نو دی ما صدر کې ولید نو ما ته یې ویل یاره شکر دی چې ته خو د دې یونیورسټۍ نه ووتې. ما ولې یار تا ته ولې که نه څه تکلیف دی؟ ما ته مړه وي ما سره دا غم و چې ما ته دې څوک رانیغ نه کړي چې ما پسې دې څوک راوباسي. د ده پېښې به مې هم کولې که نه
د ده پېښې به مې هم کولې شنه بنګړي دې مات شه دا ما لکه ډېر په ښکلي انداز کې دا ما وي او هغه خلکو ډېرې خوښول دا خو به تاسو بیا داسې د وخت سره ډېرې پیروډۍ هم جوړې کړي به وي هر څه دا ما کول دا چې ما کول په دې سکول کې به لکه باقاعده ما د ماشومانو سره چې کله تاسو بیا طریقت ته بیا زه لکه داسې کار دی چې کله نه لکه هغه وخت کې زه کلین شوی وم ما خو لکه چې کله زما بچي وشو که نه نو بس بیا ما یاره بچي مو څو دي بچي زما درې بچي زما درې بچي دي یو هلک دی دوی نه کوي تعلیم نه فارغ شوي الحمدلله او دلته یو ځای اوسئ ټول بالکل جی او دلته زه رونو سره مور سره یو ځای مو پلار خوش وفات شو او موږ ټول رونه یو ځای پلار د وفات مو څونه ورځې وشوې دا تقریبا یو نیم کال وشو یو نیم کال ډېرې زیاتې مزېدارې خبرې وشوې او ډېر چې کوم دی نو تاریخي خبرې وچېړلې شوې بلکې مونږ به دا ووایو چې دا خبرې په نیمه کې پاتې شوې قسم دی چې زړه مې ډېر څه غواړي چې ډېرې خبرې در سره وکړو شایق صاحب دا تاسو وایئ که نه چې دا دونه خبرې نو د خدای فضل دی زم د هغه پلار شاګرد یم او ما له ډېرې خبرې راځي که نه او الحمدلله ما د پلار نه هم ډېر څه زده کړي د استادانو نه مې هم ډېر څه زده کړي او د صوفیانو نه مې هم ډېر څه زده کړي ما د هر چا نه زده کړه کړې داسې به کوو که خیر ملک لیس محمد ارمان صاحب چې انشاءالله زما زړه غواړي چې په را روان وخت کې د تاسو سره په بل وخت کې یوه بله ناسته وکړم او هغه په نورو موضوعاتو باندې د خبرې خبره چې داسې ده که نه چې لکه زما د دې خبرو چونکې زه بیسیکلي زه یو استاد یم او زه دا غواړم چې ما سره څه دي دا د دې قوم د دې بچو د دې قوم دا یو امانت دی او زه دا غواړم چې په اسانه ټکو کې په اسانه ژبه کې په یو دلچسپ انداز کې زه د خپل معلومات چې کوم دی نو دا د خپلې معاشرې ته او د خلکو ته زه ورکړم که نه نو دا زما لکه یو میشن دی او دا ده چې زه لکه په دې کې به زه تاسو ته ووایم چې زه پاکستاني یم په دې کې څه شک نشته که نه باقي چې کوم دی نو لکه زه نو پاکستاني کېدو خو ستاسو دغه لکه مونږ خو ټول الحمدلله پاکستانیان یو خو دا تاسو چې په دې ستاسو برې سر مبارک چې جنډه ده که نه خلکو باندې په مړوني جنډې ودرېږي په موږ باندې دا ګوره انفرادي په ژوندوني باندې په تاسو جنډه ولاړه نه دا جنډه تاسو هر کله هم په دې پټکي لګولې دا بالکل جی دا یو کار دی د دې جنډې متعلق دا هم یو سوال دی جی اوس خو لکه یو پیشن جوړ شوی دی او منسټران هم لګوي او خلک هم لګوي او خاص کر په 14 اګست باندې که نه دا بازارونه د جنډو نه ډک شي ډېر به پکې ستاسو نقل هم کوي زما په خیال لا چې دا نقل نه دی کړی چې هغوی په پټکي باندې جنډه لګولې ده خو به هر حال پټکي خو بیا وروسته ما شروع کړو نو په پټکي مې جنډه ولګوله ادروایز ما به په واسکټ باندې خامخا جنډه لګوله او که یا به ما چاته کوټ اغوسته نو ما به خامخا جنډه لګوله او د دې زه چا نه لکه متاثره شوی ما یا دا ما د چا نه زده کړي دا د 1978 خبره ده او په 1978 کې د جنرال محمد ضیاء الحق الله دې وبخي د هغې په کابینه کې د مسلم لیګ یو وزیر و چې د هغه میاں زاهد سرفراز نوم او هغه میاں زاهد سرفراز د مسلم لیګ صدر هم پاتې شو او زما د والد صاحب ډېر ښه دوست و اوس هم الحمدلله هغه ژوندی دی لا وفات شوی نه نو هغه وخت هغه وزیر تجارت و نو هغه دلته کې چې د مسلم لیګ څه مسله وه نو زما والد صاحب پسې راغلی و چې ته موږ سره مرګیتیا وکړه نو ما چې وکتل نو هغه واسکټ باندې دا وړه غوندې جنډه لګېدلې وه نو زما ډېره خوښه شوه ما وی یاره زه به چې ته ځان له جنډه ګورم نو بیا هغه وخت کې ما چې ته ځان له جنډه هم پیدا کړه او ما جنډه چې کوم دی نو زما لکه دا جنډه ده زما واسکټ باندې به نالین مبارک ستاسو د باقاعده لګېدلي نالین مبارک یا به ختم نبوت زنده باد دا ټول ډېره مننه ملک لیس محمد ارمان صاحب تاسو ډېرې خوږې خبرې بلکې ډېرې معلوماتي خبرې بلکې داسې خبرې مو وکړه چې د بل چا نه مونږ په دې خپل 50 کلني جون کې ما د چا نه دي اورېدلي نو ډېره زیاته مننه ډېره مهرباني او انشاءالله آینده لپاره به هم که خیر تاسو سره یوه ناسته کوو نو اوس جی اول دا دی چې ساجد شایق صاحب
او ثناء الله شینو صاحب او جی چې کوم زموږ کشر دی نو کوم د کیمرې په شان ناست د کیمرې په شا ناست دی او جی نو دا د مثال هغه دی وي هغه یو سړی و نو وي هغه وایي چې ما د فلم کې کار کړی دی که نه نو هغه ورته وایي چې سړی هغه ما 3 پیرې مې هغه فلم کتلی ته پکې کوم ځای نو هغه ورته وایي چې کله بدري منیر راشي وي ورشه ډبۍ او وی ور ورته نه لرې کېږي بیا ته یاد دي نو ورته او یاد دي نو یا شاته ور چا نه لرې کړو خو ما نه لرې کړو نو داسې هغه ور نه لرې کولو والا نو ده پکې هم کار کړی دی یعنی د پکې د کیمرې په شا باندې کار کړی دی نو لکه ما چې په سینما کې کار کړی خو ګورې فلم مې نه دی کتلی په سینما ما فلم نه دی کتلی په سینما کې مې ډیوټي کړې ده دا بعضې خلک داسې کوي نو دا زه تاسو د دواړو ډېر مشکور شکرګزار ځکه چې لکه تاسو ما ته دونه وخت راکړو دونه امپورټنس هم ما دا موږ خو یاره عام خلک یو زموږ څه اوس خو زه ریټایر سړی یم ډېره زیاته مننه ډېره مهرباني کلم وې چې کلم ضرورتي زه به درځمه زما لکه مطلب دا دی د خپلو سامعینو سره د خپلو شاګردانو سره د خپلو وطنوالو سره چې زه مخاطب شم دوی سره خبرې وکړم نو زما زړه خوشحاله شي او زړه مې سپک هم شي ډېره زیاته مننه جي ډېره مهرباني په اخره کې پاکستان زنده باد ډېره مننه السلام علیکم ورحمت الله